ځینې خلک شیخ صاحب په دې ځای کې دا یو اعتراض کوي کله کله، خصوصا هغه خلک چې د حدیثو سره بغض او عناد لري، چې تاسو ته څنګه دا معلومیږي چې دا واقعا حدیث دی که نه دی؟ د حدیث د صحت او ضعف یا د حدیث د پیژندلو لپاره کوم داسې میکانیزم په اسلام کې شته دی چې د هغې مطابق سړی کار وکړي مخې ته، نو صحیح حدیث د ضعیف حدیث نه بیلولی شي او دا ثابتولی شي چې واقعا دا همغه شی دی چې وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ د دې د ثابتولو لپاره به علما او محدثینو داسې کوم کوشش کړی دی چې هغې باندې دا معلومه شي؟ جزاکم الله خیر. دا یو ډېر بهترین پوښتنه تاسو وکړه. لکه دې دور کې د منکرین حدیثو همدغه ډول اعتراضونه هغوی کوي. که موږ دا وګورو علماء کرام او به داسې علما چې هغوی هم د دې د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت دپاره خپل ژوند هغه وقف کړی، هغې دپاره مستقل قواعد او قوانین هغه جوړ کړي دي. هغه قواعدو د قوانینو ما تحت به معلومات دغې کېدلی شي چې دا حدیث صحیح دی او دا حدیث هغه ضعیف دی. او دا د علماو خپله شخصي د خپل ځان نه دا قاعده نه ده جوړ کړې، بلکې د احادیثو مبارکه او د قرآن کریم نه دغه مسائل هغه راویستي دي او د هغې مسایلو په بنیاد باندې دا قاعده جوړه شوې ده. مثلا موږ حدیث پیژنو چې دا حدیث صحیح دی، نو موږ به راوي طرف ته مزل کوو، راوي به ګورو چې د راوي عدالت څنګه دی، د راوي ضبط څنګه دی، بیا به ګورو چې دا راوي چې کومه دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته نقل کوي، د دې دا کوم استاذ دی یا د استاذ دی، آیا دې د خپل استاذ سره لقا ملاقات شوی دی او که نه دی شوی؟ اتصال د سند پکې ډېر لازم او اتصال د سند. مثلا موږ به ګورو د علماو موږ ته دغه تفصیل باندې دا قواعد ښودلي دي چې ته به د سند د حدیث سند هغه به ته اول ګورې چې دې کې اتصال شته او که نه شته او که انقطاع پکې ده، یا مثلا د حدیث صحیح دی د صحت په کومه درجه کې دی، یا مثلا ضعیف دی د ضعف په کومه درجه کې دی. نو داسې علماو د هغې دپاره مختلف خدمات کړي دي او دې باندې مستقل کتابونه هم علماو لیکلي دي. والحمدلله زموږ په دې مدارسو کې هغه لوستلی کېږي د اصول الحدیث په نوم باندې یا مصطلح الحدیث په نوم باندې. دا مستقل یو فن دی او دغه فن موږ طلباو ته هم دغه دعوت ورکوو چې هغوی د فن سره خپل رابطه قایمه کړي. د دې وجې نه چې کوم دا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکونه خلک اړوي او د هغې ته مختلف شبهات او یا مختلفو هغې ته فکرونه ورچي چې دغه فکرونه د هغې ختم شي او د شبهات د هغې زایله شي. Don't forget to like and follow Rana Studio.